ग्रानो मिनवालो जमदा दुकान पता याद लरई सराइदीन इस्लामी केसर एंड स्टडी सेंटर हनीफुल्लाह एंड कुदरतुल्लाह दुकान निश्तराबाद बरास्ता मदीना मस्जिद निस सिकंदरपुरा चौक पेशावर। मोबाइल नंबर है 0301 88 91 321। मोबाइल दैन नंबर 0345 91 47 115। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله پاک خالق و مالک دے. تمام مخلوق الله پیدا کړی او د هر مخلوق د جون تیرولو انداز الله پاک مقرر کړی. حیوانات تی عقل پکې نشته دی، د هغوی د جون تیرولو ځان له یو طریقه ده او په هغې طریقه باندې نه عذاب شته او نه پې ثواب شته. تمام حیوانات او ځناور خپل جون تیری خوراک سکاک کوي چې کومه ډیوټي ورته حواله ده هغه ډیوټي پوره کوي، کمې په هغې کې نشته. که د الله ذکر دی نو تمام حیوانات یې کوي، د الله حمد و ثنا هر یو شی کوي، که حیوان دی او که غیر حیوان دی. او که د انسانانو خدمتونه پې ورباندې دي نو هغه خدمتونه هم دا حیوانات پوره کوي، بیا هم نه وله ثواب شته نه وله عذاب شته. پیریان دی هغوی ځان له یو ماحول دی، عبادات په هغوی لازم دی او ثواب عذاب ورله شته. په دې پیریانو لپاره مستقل چېرته پیغمبر نه دی راغلی. انسانان دي چې الله پاک وله عقل فکر سوچ سمج ورکړی دی او دې انسانانو لپاره د ژوند تېرولو طریقې څه دوی په خپله جوړې کړي دي او څه طریقې الله جوړې کړي دي. نو الله چې وله کومې طریقې جوړې کړي هغې کې د دنیا هم خیر دی او د آخرت هم خیر دی. او انسانانو چې ځان له د ژوند تېرولو کومې طریقې جوړې کړي دي نو کله به ورته فایده او کله به نقصان وي، اکثر به نقصان وي. د انسان سوچ فکر محدود دی، یو حد کې غیر چاپیره بند دی. نو یو ځای پورې نظر لګي او بل ځای پورې نظر نه لګي چې څه ویني هغه ورته فایدې ښکاري، خو چې هغه کوم څیز په نظر نه راځي نو د هغې نه غافل دی، هغه فکر نشي کولی. نو انساني فکر کمزور دی، محدود دی، په دې چې کوم نظام جوړېږي هغه نظام کې د دوی تاوان دی. الله پاک یو نظام جوړ کړی دی او دغه نظام له نوم ایښی دی دین اسلام. د انسان زندگی سپک عبادات تی، سپک معاملات تی.
عباداتو کې لمونځ دی، روژه ده، حج دی، زکات دی، دا عبادات دي. نو یوازې دې عباداتو ته دین اسلام ویل ټیک نه دي. دا خدای چې الله پاک پیدا کړل نو په دې کې حرکت راوسته او د هغه حرکت نه وروسته د شپې او د ورځې نظام روان شو. د شپې او د ورځې نظام د دې ځمکې او د اسمان پیدا کېدو نه پس شروع شو. نو بیا شپه ورځ تېرېده، شپه ورځ به ختمېده، نو خاص مقدار چې تېر شي نو د سپومۍ نظام یې ورسره روان کړی دی. سپومۍ د دې ځمکې نه چاپېره حرکت کوي. نو 28 ورځې پس د دې یو چکر پوره شي. د سپومۍ چکر د دې ځمکې نه 28 ورځې پس پوره کېږي. یو کم دېرشمه دا پکې پټه سپومۍ نه ښکاري، بلکل یو ځای کې نه ښکاري. نو کله 28 او کله یو کم دېرش، نو دا 28 او یو کم دېرش تېر شي نو ورپسې دېرشمه 29 یا 30 شپه تېره شي نو بله بیا گردش بل شروع شي. نو دې سره د میاشتو نظام شروع شو. د ځمکې او د اسمان پیدا کېدو نه وروسته د دې حرکتونو نه پس شپه ورځ او شپه ورځ نه پس میاشتې شو. الله پاک دا نظام برابر کړي چې ټول کال 12 میاشتې وي. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. بشک شمیر د میاشتو ان عدة الشهور عند الله دا الله پني 12 شهرا 12 میاشتې. فکم ورځ چې ځمکه اسمان الله پیدا کړو 12 میاشتې مقرر کړي. اوس دې میاشتو کې سپیرواله پکې نشته، بختورواله پکې شته. خو د چا بختورواله کم نه او چا بختورواله زیات دی. سپیرواله په یو میاشت کې په یو ورځ کې نشته. نه په وختونو کې سپیرواله شته، نه په ورځو کې شته، نه په میاشتو کې شته، نه په کلونو کې شته، نه په ځایونو کې شته. په اسلام کې سپیرواله بالکل نشته. البته برکت پکې شته، بختورواله پکې شته، خو چېرته کم او چېرته زیات. نو په دې 13 میاشتو کې 4 میاشتو ته فضیلت ورکړی شوی دی. رمضان پکې دی، نو دا رمضان د روژو برکت دی پکې. قرآن پکې نازل شوی دی، آسماني کتابونه پکې نازل شوي دي. د حج میاشت دی، نو هغې کې د حج فضیلت او برکت دی. د دې دا مطلب نشو چې دا 4 پکې بختوري دي، دا مبارکې دي، قابل احترام، دا نور بې برکته دي، دا سپیري، دا نشته پکې. بختورواله برکتونه راغلل پکې، په دې نورو کې سپیرواله بې برکتي نشته. د جاهلیت په زمانه کې کافرانو به جنګونه کول، یو قوم په بل قوم باندې به حملې کولې، جنګونه به کول. خو د دې 4 میاشتو احترام به هغوی کو. کافرانو به هم د دې 4 میاشتو قدر کو، دې کې به جنګ نه کو. محرم میاشت ده، د اسلامي کال لومړنۍ میاشت ده، محرم ده. نو په دې محرم کې به کافرانو جنګ نه کو. کافر سره جنګ کوي، خو محرم کې نه. نو کله چې به د یو قوم په بل قوم باندې غلبه راغله، جنګ به زړه غوسته، پوهېدل چې دې وخت کې ته ګټه کوي، دوی به سرلاندې وي، موږ به پې باندې یو. دا محرم نه سي، دا واپسې محرم سي. نو د محرم میاشت به د سره بدله کړه د کافرانو. کله به کال کې یو میاشت د سره زیات هم کړه، 12 میاشت 14 میاشتې د کال شوې. د کافرانو دا کارونه پکې کول. محرم به بدله کړله، ورپسې سفره ده، دا سفره به محرم وي. دام نه ورپسې ربیع الاول نه به محرم جوړ کړو. کومې پورې چې غلبه به حاصلوله شو، نو میاشتې به یې بدلولې را. د اسلامي شریعت دا شی ومنه که د میاشتو نومونه مه بدلوئ. دې کې دومره اړې ګړې راغلو چې د پیغمبر علیه السلام زمانې نه مخکې د ذوالحجې میاشت د سره روکه شوې او بدله شوې وه.
حج به کومه میاشت کې کوو نو د دې خلکو د ردو بدل نه ولې د حج میاشت بدله شوه پیغمبر علیه السلام چې په کوم کال باندې حج کو قدرتي نظام ذوالحجې ته په خپله رارسېدلی نو د بختورو میاشتو به احترام کوو او څه میاشتو له د جاهلانو د ځان نه څه روایات جوړ کړي دا د سفر میاشت دې ته د سپېره میاشت وي د سفر میاشت دا سپېره ده دې کې غمونه دي زرګونه مرضونه به یې یادول دی خلکو چې په دې میاشت کې مرضونه راځي او د څه علاج شته او د څه علاج نشته او څه ډاکټرانو ته پته ده چې دا چا ته پته نه ده دا به د جاهلیت د زمانې خلکو ویل وی په دې میاشت کې دومره مصیبتونه راځي دومره مرضونه راځي دا د عربو د جاهلیت د زمانې خبرې وي او زموږ د پښتنو په علاقه کې وی په دې میاشت کې وړاندې شل ګوټ پیریان زموږ دې علاقو ته راځي اوس خلکو نه هېر شوي خو پخوا به دا وو وی شل ګوډه وړاندې دې میاشت کې راشي سفر میاشت کې نو ماښام نه وروسته به یې وړو ته وی ګورې ګرځئ مه په پیریانو ماماګانو به خپې کښېنئ ماماګانو ته د یرې نه وي یریږي ته نو ځکه ورته ماماګانو نو پیریانو ماماګانو باندې به خپې کښېنئ دا به خلکو وي او دې بوډاګانو خو به ورته دا وی چې ماشومان که د څه ضرورت دپاره اوزي ګرځي نو ته چې پاش خبردار نو پیرې که په ځمکه پروت یې به پاسي لار به درته کړي دا خبرې نشته دا د جاهلانو خبرې وي دې میاشت کې پیغمبر علیه السلام باندې بیماري هم راغلې وه نو بیماري زیاته وه په ربیع الاول کې چې دې پسې بله میاشت را روانه هغې کې پیغمبر علیه السلام پیدایش هم دی وفات شوی هم په ربیع الاول کې دی د پیغمبر علیه السلام بیماري وه د اخیری چهارشنبه باندې د سفر د اخیری چهارشنبه باندې د پیغمبر علیه السلام بیماري زیاته شوې ده زیاته شوه د پښتنو په علاقو کې دا ټکي خلک وایي چې اخیری چهارشنبه باندې بیماري کمه شوه او بیبیانې خوشحاله شول خیرات یې کړ نو نور څه نو سړه ډوډۍ راواغېسته هغه چوري کړل او چوري یې جوړه کړه بیبیانو خیرات وکړ چوري یې وکړه بس هغه خلکو کره خیرات یې ورکړه دا خبره نشته په اخري چهارشنبه د پیغمبر علیه السلام بیماري کمه شوې نه زیاته شوې وه الټه خبره خلکو جوړه کړله نو په دې میاشت کې چوریان هم کوي چوریانې نشته دی د پښتون قوم نه غیر بل څوک چوریانو د سره پېژني نه که چېرته دا شوې وه نورو قومونو ته هم دا روایت رسېدلی و نورو قومونو کې د چوریا نوم قدرې نشته په پښتنو کې د چوریا نوم شته بیا والا روایات هم جوړ کړي ذهن به دې ورچو شوی وي په تاریخي روایات وغیره که ګورې که اسلامي کتابونه ګورې نو بیبیانو چوري نه ده کړې چوریا نه خلاص شوی په اخري چهارشنبه چوري نشته او د اخري چهارشنبې د صحتیاب کېدو دپاره یو روایت هم نشته بې اصل دی بنیاد ورله نشته دی قضا هغوی خو به خیرات کوو او دا کوېدلې میدلې شي واده شو نو دې ورځو کې دا دوستان یو بل کره لېږل کې د دې خو اصل نشته دی چوري پخه شوله تیاره شوله او جینۍ کوېدل شوې نو دا به هغوی کره ولېږي او چې واده شو نو بیا به مور پلار په هغه کې نو جینۍ کره به ولېږي نو دا چوري پکې هم نشته نه د خیرات چوري شته نه د غم خادی چوري شته و د جاهلیت د زمانې خبرې په خلکو کې چې یو ځل ننوځي نو بیا ترې وتې نه شي دا میاشته مبارک ده په دې کې د خیر کارونه شوي دي نو جاهلیت زمانې خلکو به دې ته سپېره وي خو پیغمبر علیه السلام دې له نوم ایښی سفر المظفر سفر المظفر مظفر د کامیابۍ میاشت ته وایي په دې میاشت کې واده خادي هم ښه دي د خیر کارونه پکې هم ښه دي او د شر پکې هېڅ هم نشته دی خو د جاهلیت د زمانې خلکو به دې ته سپېره ویل یو به دا یادول چې یو سړی که چا مړ که
نو دا قبر کې چې کېږدي نو بیا د دې مړي دا سر چې دی نو دا د دې نه یو مرغۍ جوړه شي د مړي د سر نه مرغۍ جوړه شي دا ګونګې یادوي او دا کور ته راشي په بلې کښېني او د دې مړي د سر نه چې کوم مارغه جوړ دا مارغه چغې وي اسقوني اسقوني زه تږی یم او ماله اوبه راکړې ماله وي څو پورې چې خلکو د هغه بدل نه شي دا مرغۍ به کور ته راځي دا هم د جاهلانو خبرې وي د مړي د سر نه مرغۍ جوړه شو کور ته راځي چې زما بدل واخلې نو بیا د مړي وارثان که بدل دا شیطاني خیال دی بدل اغشتل په ځای باندې خو د شریعت کې د معاف کېدو خبره مشته معافي وکړي یو بل ته فساد مه جوړئ دا خو شیطان د فساد یو خبره جوړه کړه چې مړی کور ته راځي بدل مې والی کله به دا وي چې یو مار جوړ شي هغه د انسان په دې خېټه کې دننه په دې کولمو چکونه لګوي وایي دا هم سفره ده دا هم سفره ده مار په انسان کې ننوځي نو که ننوته او ټکې ورکړو د زهرو ډک دی که بهر یې ټک ورکړو که دننه یې ټک ورکړو مړه به شي دا ټولې خبرې ګډې وډې دي نو هغه خبرې به منل پکار دي کوم چې پیغمبر علیه السلام کړي دي کوم قرآن موږ ته کړي دي نو قرآن او حدیث کې زموږ په شریعت کې د جاهلیت خبرې نشته د دې نه د خدای ټول مسلمانان بچ کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله پاک بشمیر مخلوقات کی او په دې بشمیر مخلوقاتو کې د ټولو نه ډېر زیات قدر او عزت الله د مؤمنانو له ورکړي دي او ټول دنیا کې هر ځای کې چې مؤمن وي نو د بل مؤمن سره د مینې محبت او د همدردۍ سلوک به کوي ټول دنیا مسلمانان وروڼه دي انما المؤمنون اخوة ټول مؤمنان یو بل سره وروڼه دي او دا تمام دنیا مؤمنان داسې دي کجسد واحد لکه د یو انسان یو بدن که انسان د خپې دا قچه ګوته خوږ شي د سترګو نه د قچه ګوتې پورې فاصله ډېره زیاته ده خو د دې قچه ګوتې درد د سترګو ته محسوسېږي او دا سترګې ټوله شپه بیدارې وي خوب نشي کولی د خپې قچه ګوته خوږ ده د هغې د لاسه سترګې چې دی نو آرام نشي کولی او که سترګې خوږ وي نو دا ټول بدن ورسره هم بیا بیدار او په تکلیف کې وي اشاره پکې دی ته چې د دنیا په یو سر او که په بل سر مؤمنان وي یو ته تکلیف وي نو بل به پرې خفه کېږي بل به دردېږي کوشش به کوي چې د دغه مؤمن او د دغه مسلمان هغه تکلیف ختم کړي او دفع کړي د مؤمنانو صفتونه الله پاک قرآن کې پیغمبر علیه السلام احادیثو کې بیان کړي دي
چې یو مؤمن بل مؤمن لا په ځان باندې ترجیح ورکوي، ځان به رسته کوي د خیر ښېګړې په کارونو کې د فایدې حاصلولو کې ځان به رسته کوي، بل مؤمن به د ځان نه مخکې کوي. بل مؤمن د ځان نه ښه وګڼه او د هغه ضرورت د ځان نه اهم وګڼه، ستا ضرورت به رسته شي، د بل ضرورت مخکې کا. د پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو په دې باندې ډېر ښه طریقې سره عمل کړی دی. یو ځل یو میلمه پیغمبر علیه السلام ته راغی، نو پیغمبر علیه السلام ملګرو ته وویل که دې میلمه میلمستیا به څوک وکړي؟ یو صحابي یې ته به وکړم، کور ته چې تللي نو په کور کې د هغوی کره د میلمه د میلمستیا لپاره څه نه خوراک څښاک داسې نه څه لږ غوندې خوراک و. نو دې صحابي د خپلې بیبي سره سلا مشوره وکړله چې دا خوراک خو لږ دی، نو که میلمه ته یې کېږدو زه هم خورم او دوی هم خوري، نو دا میلمه به وږې پاتې شي، د دواړو کسانو پوره کېږي نه. هغه زمانه د ډیوې وغیره وه. ماسخوتن ناوخته میلمه ځان سره کېنه او د ډیوې باتې د صحیح کولو په بانه باندې ډیوه مړه کړه. باتې سمې را سمې نه ځانه بس همدا شوه، تیاره شوله. او دې میلمه ته وویل چې یاره زما انتظام نشته، خو به تیاره کې به خوراک کوو. نو دوی اسې ګوتې ښکته پورته کوي او شخوندې چپ چپ ورسره کوي او میلمه ته هغه طعام ورمخکې کړ. میلمه ځان موړ کړ، هغه میلمه دا خیال چې د کوربه امه سره پوره خوراک وکړي، ځکه چپ چپ اواز به دم. دغه ځای کې د ده نه غیر او د الله نه غیر بل څوک خبر نه دي. الله خبر دی، دوی خبر دی چې د ځان نه هر پاتې کړ او بل میلمه مسلمان رور هغه یې موړ کړ. سهار پیغمبر علیه السلام ته بوحی الله دا خبر ورکړی دی چې دې صاحب ځان نه هر پاتې کړی میلمه موړ کړ. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ترجیح ورکوي بل رور مسلمان ته اگر که په ده خپله لږه تنده ده، هغه لږه تنده په ځان برداشت کوي، خو بل یې موړ کړ. دا یرموک غزا وه، ډېره سخته ګرمي وه، ګڼ صحابه کرام په هغې کې وو. یو صحابي چې کله جنګ قلار شو نو اوبه ځان سره واغوښتې او د تره زوی په دغه جهاد کې شامل و. نو میدان کې ګرځي چې د تره زوی نه که چېرته زخمي وي اوبه غواړي چې اوبه وله ورکړمه. نو د تره زوی زخمي حالت کې ولید او هغې اوبه غوښتې، ډېر زر ورغی اوبې ورته نږدې کړې، نه دا اوبه واله اوس کا. د تره زوی اوبو ته خوله کول چې دغه وخت کې خوا کې بل یو زخمي آه وکړ او اوبې یې غوښتې، نو دوی ما پرېږده دقې صاحب له ورشه، دا اوبه غله ورکړه. دا د ځنکدن تنده ده او ډېره سخته تنده ده، خو د دې ځنکدن په وخت کې بل غیر یې د ځانه مخکې که ما له مه راکړه، دې ورور له مې ورکړه. او چې کله هغه ته ورسېد او هغه خولې ته اوبه نږدې شولې، په دغه وخت کې خوا کې بل زخمي آه کړی، نو هغه یې ما له مه راکړه، دې بل له ورکړه. چې بل له ورسېد هغه وخت پرواز وکړ، وفات شو. چې واپس دله راغی د ده سان ووته او چې د خپل تره زوی ته اخر کې رسېد، هغه پرواز وشو. درې واړه د دنیا نه تږي لاړل، خو د ځان نه بل مخکې کړ. ويؤثرون على انفسهم، داسې وخت کې د ځنکدن وخت کې هغوی ترجیح ورکوي بل مسلمان له په ځان باندې. دغه احساس او دا جذبات په دې صحابه کرامو کې وو، په ټوله دنیا د هغوی بادشاهي وه. الله د ټولو مسلمانانو کې دغه احساس پیدا کړي. د مسلمانانو یو بل باندې حقونه دي، ځان به رسته کوي او بل له به ترجیح ورکوي. مسلمان چې مسلمان سره ملاقات وشي، دقه وخت کې د دوی په یو بل باندې حق دی. دوی به یو بل ته سلام کوي، دواړه به سلام کوي. خو چې کوم یو ابتدا په سلام وکړه، نو د ده ثواب به ډېر وي
په نسبت د هغې بل رومبي سلام کول دا سنت دی او جواب ورکول واجب دی. هر موقع کې د فرض د واجب ثواب د سنت نه زیات وي، خو په دې موقع کې د سنت ثواب د فرض او د واجب نه زیات دی. ابتدا بالسلام دی کې عاجزي ده. داسې یو بنده نه کوي چې بل مسلمان ته مخامخ شو سترګو لاندې ګوري چې د دې سلام وکړي نو زه به جواب وکړم. دې زمانه سړی سړی خو نه چې زه به ورته ابتدا کې سلام کوم. دقه لوی تکبر دی، په دې لوی تکبر خو شیطان تباه شو. نو کتا نه کشر دی کتا نه مشر دی، که د وړې درجې دی او که د لویې درجې دی، په ابتدا بالسلام تکوه. پیغمبر علیه السلام په هر چا باندې په سلام کې مخکې شوی دی چې څوک به مخامخ کېدل نو پیغمبر علیه السلام په ابتدا بالسلام کوله. صحابه کرامو ته د مخکې کېدو موقع به هم ورکولې، په ابتدا بالسلام به پیغمبر علیه السلام کوله. نو په سلام کې د سلامتیا معاهده ده، یو مسلمان زه ستا له سلامتیا کې او ته زما نه سلامتیا کې، زما ستا په منځ کې صلح او سلامتیا ده. او دا د کامل مؤمن صفت دی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د ده د ژبې او د لاسو د ضرر نه بچو. یو مسلمان که د بل مسلمان نه مشوره غواړي نو دا مشوره ورکوونکي بنده دې د ښه سوچ فکر کوي چې زه کومه مشوره ورکوم نو دا د ده دپاره فایدې والا ده که نقصان والا، نو د نقصان مشوره به چرې نه ورکوي، د فایدې مشوره به ورکوي چې دا هغه ته خیر ورسېد، دا شوله لکه د ده د طرف نه دا صدقه وشوله، دله د صدقې ثواب ورکېږي په دې صحیح مشوره باندې. او که صحیح مشوره ورنه کړله نو دې بنده خیانت وکړ، دا خیانتګر بنده دی. او چا چې څومره خیانت وکړي نو د قیامت پر ورځ به پې اق او جنډه لګېدلي وي. دوکهباز او خیانتګر بنده دې به داسې په څلورګولي وي، مسکور به رواني، نیغ به نه روان، په ځمکه مسکور به رواني په څلورګولي، او وروسته به درته جنډه لګېدلي وي او خلک به یې پېژني چې دا د فلاني د فلانۍ دوکې جنډه ده، دا نښه ده د دې چې دا په دنیا کې د دوکه کوله، دی دوکهباز و. نو مشوره چې چا وغوښتل دې کې به خیانت نه وي. مثال په طور باندې یو سړی کور اخلي، یو ځای کې کور صحیح کړ، نو بل یو دوست دی ورور دی نو هغه ته چې وروره د فلاني ځای کې دا کور اخلم نو زه اخلم ښه دی که ښه نه دی. اوس ده چې دی کور ته وکتل نو دا کور خو ده ته ډېره اعلی ښکاره شو، وروسته د هغه زړه توروي نه مه اخله، ګاونډیان یې خراب دي، وروسته به ستومان یې جاړې به بیا وانخلې. داسې خبرې وکړه چې د هغې ته زړه تور کړه، په خپله پرې ورغې اوس یې ماله راکړه، ده دوکه وکړه د ورور سره، هغې د دې کور نه منې کړ، ځان له یې په خپله واخیسته. نو دا سړی خیانتګر شو، خیانت او دوکه وکړه، د قیامت پر ورځ د دې په څلورګولي وروسته به یې ورته جنډه او دوکې لګولي وي. ښه مثال په طور یو خبره شوه، داسې ډېرې خبرې راغله شي بنده به چا نه مشوره غواړي، هغې به غلطه مشوره ورکړي، د هغه کار کې به د هغه ښېګړی او دی یې د هغې نه منې کړي او په خپله پرې ورشي دا ځان تېږي. دا بنده دوکهباز شو، ده خیانت وکړ. نو د مشورې په وخت کې د بل مسلمان ته صحیح مشوره ورکړي، د فایدې به ورکړي، د نقصان به نه ورکړي. مسلمان بیمار شو نو په بل مسلمان باندې دا حق شته چې دی به تپوس پوښتنه کوي. بیمار پرسي دا سنت طریقه ده. پیغمبر علیه السلام دا په ګاونډ کې د کافر تپوس هم کو، د ډېرو یهودیانو تپوس دپاره پیغمبر علیه السلام تللی دی. یو هلکو یهودي هلکو پیغمبر علیه السلام یې له تپوس نه لاړه، کټ کې پروت و، پلار ورته د تورات تلاوت کو، مسلمانان بیمار ته د قرآن شریف تلاوت کو، نو هغه ته پلار سر ته ناست و او د تورات تلاوت یې ورته شروع کړی و. پیغمبر علیه السلام ورغی، تپوس پوښتنه وکړه،
هغه تپوس پوښتنه وکړه او دغه وخت کې دعوت د اسلام هم ورکړه مسلمان شه کلمه ووایه هغه لږ داسې مخ واړه پلار ته وکتل پلار یهودي په دغه وخت کې الله رحم وکړه هغه ورته د پیغمبر علیه السلام خبره ومنه اجازت یې ورته وکړه او هغه هلک کلمه وویله مسلمان شو پیغمبر علیه السلام واپسو کې ملګرو ته وایي چې الحمدلله زما په وجه باندې دا هلک د جهنم نه خدای بچ کړه نو تپوس پوښتنه د یهودو هم شوې ده د ابو جهل غوندې غټ کافر تپوس پوښتنه پیغمبر علیه السلام کړې ده په ټوله دنیا کې کافران خو به ډېر زیات وي او وي ده خو درجه د کفر د ابو جهل د ټولو نه زیاته ده د موسی علیه السلام په زمانه کې فرعون غټ کافر خو دغه فرعون چې کله په سند ډوبېده نو اخر کې هغه آمنت برب موسی و هارون زه د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په رب ایمان راوړم بني اسرائیل چې په کوم رب ایمان راوړل خو په هغه ایمان راوړل اخر کې هغه ایمان کوي جبرائیل علیه السلام خطه راواغشت په خولې کې ورته ور وتپله او خولې ونه بند کړه چې بې وخت ایمان مه راوړه قبلېږي نه دې وخت کې ټیم تېر دی در باندې دا د موسی علیه السلام د زمانې فرعون غټ کافر خو د ده نه د غټې درجې کافر ابو جهل دی ځکه زموږ د پیغمبر علیه السلام درجه د موسی علیه السلام نه زیاته ده نو د موسی علیه السلام د دشمن نه زموږ د پیغمبر علیه السلام دشمن هم په درجه کې ډېر اوچت دی ابو جهل چې کله مړ کېده نو هغه شوی بدر میدان کې زخمی حالت کې پروت ته دوه ماشومان والدي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام اولیدو د ابو جهل حال والا روړه عبدالله ابن مسعود په میدان کې وګرځېدو ابو جهل یې معلوم کو ابو جهل د خپل زمانې غټ بدماشو خلک به ترې یېرېدل خو عبدالله ابن مسعود وی دغه وخت کې ته زه نه یېرېدم زما زړه کې هېڅ قسمه یېره عدم نه وه وی ورلمه دا ابو جهل دغه وخت کې نخرباز دی عبدالله ابن مسعود ته وی ګډبه ګټه چا وکړه دې ګډبه نه خدا ورته راټوکې نه ګډبه ګټه چا وکړه هغه ورته وی ګټه الله د الله رسول وکړه وی څه له رالې دې له رالم تا مې سر پرې کومه وی ښځه دوه خبرې درته د اخري وخت کې کومه چې زما سر پرې کې نو دا به د نورو سردارانو د سرونو سره پروتي زما دا سر به داسې د اوبو سره پرېږدي چې دا غټ ښکاري چې نورو سردارانو سرونو سره پرېږدي چې دا پکې د غټ سردار سر ښکاري دا غرور او تکبر دی اخر وخت تکبر دویمه خبره ده چې دا ته ورته پیغمبر وی نو ده ته به وویل چې زما تا سره مخکې څونه دشمني او نفرت نن هغه دشمني او نفرت د هغې نه انتهایي زیات دی اوس موږ نه یې خوښو ګوره د موسی علیه السلام فرعون خو آخر کې ایمان راوړم نو زموږ د پیغمبر علیه السلام د زمانې فرعون ابو جهل ایمان نه د نفرت اظهار کوي ډېر خراب و خو دې خراب نه هم پیغمبر علیه السلام تپوس پوښتنې لګته نو د بیمار تپوس پوښتنه سنت طریقه را کله چا سره لګي نه سترګلې ورسره په زړه کې ریښې وي د ابو جهل نه خو به خراب نه کنه د موجوده زمانې د مسلمان ورور که ډېر د سره اختلاف دی د ابو جهل عمره خراب نه دی نو تپوس نه ورشه زموږ پښتنو کې کله شیطان کار وباسي د دوو کسانو یو بل سره اختلاف راشي نو وایي که مړ شم نو فلاني ته مې مخ په کفن کې نه ښیه دا د ابو جهل نه غټه درجې ته رسېدلي دي دا مه وایه که مړ شم نو فلاني ته مې مخ کفن کې مه ښیه زما جنازې له دې نه راځي ما ته یې مه راپرېږدې او وروسته دا جاهلان خلک وصیت یې کړی دی مه یې پرېږده دا وصیت غلط دی ورورولي قایمه که انما المؤمنون اخوة مؤمنان خو ټول ورورونه دي ټول مؤمنان ورونه ته
آخر کې ما ته مړه کړو مخ مې ورته مخ او جنازې له مدینې که مړ شه زه جنازې له نه ځم نو دا مسلمان که ډېر هم خراب شم د ابوجهل درجې ته خو نه رسي نو ده تپوس پوښتنه او د سندم مسلمان تپوس پوښتنه لازمي ده وی کا ثواب پکې شته یو بنده چې د ثواب په نیت باندې د بل مسلمان تپوس پوښتنې له لار د سحر په وخت کې لاړو نو ماښامه پورې د رحمت فرشتې راشي او بیا زره او د مغفرت دعاګانې دې بنده لپاره غواړي په جنت کې ونه باغ هم جوړوي او که د ماښام تپوس پوښتنې له لارې نو تر سحره پورې او بیا زره فرشتې مغفرت دعاګانې غواړي یوه فرشته چې ورته دعا کې دا اندېره ده خو دا اویا زره فرشتې ستا د عزت لپاره الله رالیږي که دا یو ځل رانه لیږي نو د الله مهرباني څه کمه خو نه ده خو د دې بنده عزت کې نو دا اویا زره فرشتې الله رالیږي دا پخواني بزرګان د ثواب دپاره ډېر حرص به یې کوو په اوړي کې ورځ لویه ده نو د اوړي به د سهاره تپوس له تلل او د ژمي شپه اوږده وه نو د ژمي د ماښام تپوس پوښتنې له تلل د بیمار تپوس سنت طریقه ده او د دې ځان له مستقل آداب دي هغې آدابو باندې عمل وکړه چې چا تپوس له ورشي نو هغه ته ووایه امید د خدای به دې جوړ کړي کمرینو ام تا ته څه پته لګي چې دې عمرې خو که علامه داسې چې مړینو ام ووایه خدای به دې جوړ کړي فلانی ستا نه ډېر بیمار و ګوره هغه دغه څنګه تکړه دی الله جوړ کړه تا به هم جوړ کړي فلانی بیمار هم جوړ شو فلانی هم جوړ شو ته د هغوی نه څه ډېر بیمار خو نه تا به خدای ښه کړي په دې خبرو د ده زړه ښه شو او د دې بیمار دعاګانې قبلېږي نو ته چې ما ته هم دعا وکړه ستا دعا قبلېږي ما ته دعا وکړه تا به ورته وي ما ته وکړه ته هم ورته وکړه او تا ته دې دعا وکړي دې بیمار سره ډېر مختصر وخت کښېنه د هغه ته به تسلي دې وشي او بیا دعا وکړه روان شه ته ډېر مه کښېنه ځکه کله کله د دې بیمار بعض بس به ورته ډېر کښېني چې په چا زړه خوشحالېږي چا سره طبیعت لګېدلی وي او په هغه خوشحالېږي دې ورته کښېني عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه یو لوی بزرگ دی د امام بخاري استاذ دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی بیمارو خلق تلل او راتلل تپوس له تلل واپس به تلل یو سړی ناست هغه نه پاڅېده ډېر خلک تلل او راتلل او دا یو په ځای ناست دی عبدالله بن مبارک دې به کله پاڅي چې لږ ځان له شمه خلوت کې شم چې خپله تقاضې پوره کړم نو دې لږ ساعت پچې حضرت یو خو دې بیمار ته د بیمارۍ تکلیف وي یو دا مېلمانه ګڼ شي زوی راځي نو دې نه ورته تکلیف وي خوښه دې نه چې دا ور بند کړمه هغه ته یو بند دی که خو د بهر نه یعنې ته اوزه چې د بهر نه یې بند کړي نو کله کله د بیمار مزاج داسې چې هغه تنهایي غواړي نو په بیمار بوج مه جوړوه بیمار وفات کېږي دغه وخت کې به ورسره څه طریقه وي نو دا کم حاضر کسان چې دي د اخري وخت کې دی به سره وی لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله دا کلمې دی وی وسره نو دا بیمار چې دی نو دیم ته اخر کې لا اله الا الله محمد رسول الله بس نور وسره خاموش چیر مکه بس هغه کلمه ویل اخر کې او دا چا چې اخر وخت په جبه دا کلمه راغله چې لا اله الا الله نو دخل الجنه دی الله جنت ته وي بس دې نور مه چیرې هغه کته چې تر نوره خبره وکړه نو هغې نه پس ورته بیا کلمې شروع کړې لا اله الا الله خدای مریض ته د اخر وخت کې داسې ورته څوک نه چې بابا کلمه ووایه بابا کلمه ووایه تا مه وایه
ځکه دې وخت کې د بابا حالت انتهایی خطرناک دی، ډېر تکلیف دی. شاید چې دې ستا خبره اوري نه او دې تا ته څه بل څه ووایي، ده ستا د کلمې نه خبره نه ده اورېدلې، دې بل څه ووایي، بیا به زړه کې افسوس چې نه دا ده څه ووایي، اخر یې خرابه شوه. نه به یې خرابه. امام احمد رحمت الله علیه بیمار او پر اخر کې د ځلکدن غوندې حالت ته راغی. بچی ورسره ناست وو، زامن ورته وایي بابا ووایه چې لا اله الا الله ووایه. هغه ویل لا نه لا نه. بچی حیران شو چې بابا اخر کې کلمه نه وایي. موږ ورته چې کلمه وایي نو بابا کلمه نه وایي. ډېر خفه شو. لږ ساعت چې تېر شو نو د بابا ځلکدن ختم شو، ټیک ټاک شو، حالات ښه شو، جوړ شو. د شیطان طرف د اخري وخت پته لګي نه، خو چې کله سختي راشي نو دا شیطان یې جوړ دا اخر وخت دی چې ایمان ته نه واخلمه، د ایمان یې د دنیا نه رخصت کړه. چې د بابا حالت ښه شو نو دا بچي ویل راغلی بابا تا ته خو موږ وایو چې کلمه ووایه نو تا وایې چې لا نه، نو دا دې ولې نه ویله کلمه؟ هغه ته یې نه مې لیدلې او نه مې ستاسو خبره اورېدلې ده، ما خو تاسو لیدم نه او ما ستاسو خبره هم نه ده اورې چې ما ته وایي چې کلمه وایي. تا چا ته وایي چې لا نه؟ وی شیطان راغی حمله را باندې کوله، وی راته چې احمده د خپل علم په وجه باندې زمونږ د پنجې نه بچ شولې، وی دی راکې غرور او تکبر پیدا کوي. ما ورته چې لا نه اوس هم درنه نه یم بچو، لا نه لا نه بچ نه یم، اوس هم را باندې حملې کوې، لا نه. وی دا خو ما هغه سره خبرې کولې، نه مې تاسو لیدلي او نه مې ستاسو خبره اورېدلې ده. ګوره دې دی که هغه بل چا سره خبره کوي د بچو ذهن کې راغله چې بابا څه وایي. نو که تاسو هم چا سره ناست نو دا به ورته نه چې بابا کلمه ووایه، هغه ویل ویې نه ته یو دی ما ته هغه بل څه ویلي. اخري وخت کې که غلطه خبره د خولې نه ووته نو معاف د بنده. که تاسو چا نه غلطه ورغلې هغې پرچار به هم نه کوي چې فلانې مړ کېدل هغه خو داسې غلطه خبره کړې وه. دا د بېهوشۍ حالت دی، دا د تکلیف وخت دی، بنده په ځان نه دی پوه شوی، په دې مې ولې نه دی ګناهګار نه دی. نو دا د کلمې تلقین دا د جمدو خلکو ذمهواري ده، دا د دې مړي حق دی په دې باندې. دې نه پس بنده روح پرواز وکړو. دا سترګې غړېدلې وي چې کله د انسان روح وځي دې په بره روانې نو دا انسان دا سترګې جمدې وي، ټول بدن نه ساه ووتله او سترګې جمدې وي، د خپل روح پسې ګوري چې روان دی. څو سکند به سترګې جمدې وي، د هغې نه پس بیا دا سترګې عمرې شي نو دا سترګې چې کلو پاتې شي دا بدې ښکاري. نو د شریعت حکم دا دی چې دا قطه ګوته پې کېده او سترګې وله را بندې کړه. دغه تازه وخت کې وروسته بیا دا کلکې شي نو نه راغونډېږي، دا سرمن کلکه شي او د راغونډېدو هغه طاقت ته ووته نو سترګې کلو پاتې شوې. نو دا سترګې وله راغونډې کړه، پټې کوله. دا جامې دا رګونه سس شو نو دا لاندې جامه وتښتې نو خوله وازه پاتې شوه، نو دا زنه وله وتړه. دا خپې کلو پاتې شولې، راځه چې کلو وي نو بدې ښکاري، نو دا دواړه قټې ګوتې وله وتړه چې خپې غونډې شي. دې تازه وخت کې دغه کار ورته وکړه. او دې نه مخکې ده سره خوا کې قرآن ویل جایز و، اوس چې روح پرواز وکړو نو دې وخت کې به ورسره تلاوت نه کېږي، تلاوت د قرآن بل. او که یو بیماره ښځه ورسره ناست نه ده دغه ځای نه پاس شي، حیض والا ښځه، نفاس والا ښځه هغې ته نه پاس شي. البته غسل ورکړي شي نو هغې نه پس که بیا تلاوت خوا کې کېږي نو کېدی شي غسل نه مخکې د مړي خوا کې تلاوت مه کوه. لرې لرې د کوي تلاوت خلک، سبق د وایي ثواب دی بخي، دغه وخت کې هم ثواب رسوي، وروسته هم رسي ورته. دې نه پس غسل او کفن او جنازه وغیره وغیره دا ټول د مسلمانانو په یو بل باندې حقونه دي چې د بل حق د ادا که ستا حق به ادا شي او د الله د طرف نه اجر او ثواب به هم ملاویږي. خو دا تا خپله ذمهواري وکړله
ذمہواری دی پوره کړه د دې به په چا باندې احسان نه کړي و بیمار تپوس وشي د هغه خدمت وشي په چا باندې احسان نه د الله احسان په ځان ومنه چې ما له توفیق راکړه دا کارونه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين